کله چې په معاشره کې ظلم وشي یو کس راولګي بل انسان قتل کی نو بدله کې بدی هم قتل کولای شي دې ته ویل کېږي قصاص یو زنانه راولګي یو سړی قتل کو دغه زنانه به قتل کولای شي قصاصا یو سړی راولګي بل انسان قتل کی نو دی هم قتل کولای شي قصاصا او دا قانون به ټول خلکو لپاره یو شانی بل د قصاص پر قانون کې لا اسانی هم خودي ده چې سړی راولګي بل انسان قتل کو دغه مقتول خلک چې راپاسي دغه قاتل معاف کولای هم شي چې هغه ته معافي وکړي او د قصاص نه غبط شي او په بدله کې هغه دیت مطالبه وکړي لیکن الله سبحانه وتعالى دا فرمایلی دي چې کله د مقتول خلک راولګي او قاتل معاف کی دغه قاتل له بکار ده چې په وخت باندې خپل پیسې ادا کړي غدیت ادا کړي د مقتول وارثانو ته او د مقتول وارثان ته هم الله وصیت کړی دی چې تاسو هم تادینه راولئ په دغه قاتل باندې چې هغه غریب دی پیسې سر نشته نو لو تاسو هغه ته لګونی صبر وکړئ چې هغه سره پیسې راشي تاسو یې هغه مطالبه کولای شئ دا څومره یو ښایسته قانون دی ملګرو اوس د دې په مقابله کې تاسو هغه وګورئ لیبرالیزم سیکولریزم وغیره په دغه ایزم کې کوم قانون نافذ دی آیا دغه قوانینو د خلکو له فایده ورکړي ده او کنه نقصان دغه قانون دا دی چې کله سړی راولګي بل قتل کو نو غلبه د همیشه لپاره سزا ورکولای کیږي عمر قید بلکې اکثر ملکونه داسې دي چې په هغه کې د عمر قید هم نشته بلکې 10 کاله 15 کاله 10 کاله د څه قید دی په هغه کې حالانکه دا یو سزا نه ده یو سړی عمر قید کول دا خو د مقتول سره انصاف نه دی د مقتول وارثان غواړي چې موږ د قصاص واخلو او تر لګي یو سړی عمر قید ته چې د لیبرالیزم غټه دعوه ده چې میری جسم میری مرزي د هر یو کس لپاره د خپل جسم دی دغه مرزي ده چې یو کس وجل شو د دنیا نه لاړو اوس موږ داسې نشو کولای چې راولګو دغه قاتل هم قتل کو یو سړی خوښم د دنیا نه تللی دی نو موږ د بل ولي قتل کو حالانکه دا غټه نه انصافي ده او د دې قانون د وجنه یو معاشره د څو نقصانات سره مخامخ کېدلی شي اولنی نقصان دا دی چې یو سړی یو قاتل له چې د قتلونو سره عادت دی دغه دا کار دی چې خلک وجني تر ولګي دی هغه باندې د قید وخېجو 15 کاله 10 کاله قید دی واچو نو ولې خبره خدا ده چې د ډیر ممکن ده چې د رشوت ورکي او د جیل دی بهر ته راوځي یو څو میاشتې بعد او دا ډیر کیږي دویم کدي رشوت ورنکي خپل ژوندۍ به دغه قید کې تیر کی نو دی په جیل کې د نور خلک تیار کی نور خلک بر خپل نظریه متاثر کی په جیل کې به د قاتلانو پوره ګروپ تیار شي او دا خلک چې بیا سبا ورځي بهر ته وځي نو معاشري د سره نقصان ورکولای شي تاسو دغه اندازه لګولای شي دریم نقصان دا دی ملګرو چې یو قاتل له او هغه ته جیل ته واچو 10 کاله 10 کاله یا عمر قید دی به باندې وخېجو نو په جیل کې به هم دغه سہولیت پکاري کنه اغلب علاج پکاري دغه شان سکیورټي بغله پکاري په جیل کې هغه کوم رهایش ته دغه خوراک سکاک د هر څه په باندې کیږي کنه او د کوم طرفه به کیږي د قومي خزانه نه ریاست به خرچه کې به دغه قاتل باندې اوس تاسو ماته وایي چې سړی را لګیدل دی یو کس وجل دی بے ګناه یو انسان وجل دی په بدل کې اوس د ټول قام او خلک را لګي دغه قاتل حفاظت کوي او په فر کې په باندې خرچه کوي خپل جیب پیسې په باندې لګي نو تاسو ماته وایي چې آیا دا انصاف دی د قصاص دا قانون د سختی نه ده تشدد نه دی بلکې دا یو قانوني عمل دی په دې سره معاشري ته او خلکو ته انصاف ملاوي دی شي او کله یو قاتل چرته عمر بر د پاره قید کی دا دغه نقصانات دي کوم چې متاسو بیان کړو او دغه نقصانات دي چې په هر زمانه کې دغه خلک دغه سره مخامخ دي چې کله په یو ملک دا رنګ قانون نافذ شي چې باغی کې قاتل قصاص کیږي نه بلکې هغه د عمر د پاره جیل ته چولای کیږي نو په دغه ملک بیا په جیلونو کې د قاتلان راجمع کیږي په دغه ملک خلکو ته به انصاف نه ملاويږي د خلکو بزلونو کې د قتل کول او غیر نشي کېناستله او د قصاص فائدہ هم ده چې د خلکو مخامخ یو سړی قتل شي او کوم یو سړی چې قتل اراده کړی ده هغه ته پته ولګي چې سبا ورځي دغه کار ستاسو سره کېدلی شي کته چرته قتل وکړي د قران د قانون څومره اټل له څومره انصاف والده او دغه خلک چې باقي قتل وشي او بیا په کلونو باندې کوټ ته ځول د کیس چلی ځوان سړی وي ستا ګیرو باقي سپینې شي د مقتول هغه بچي برالوي شي ځوانان بشي دغه اولاد پیدا شي او دغه خلکو د انصاف میلاو نشي ملګرو د ټولي خبرې چې سړی د خپل نظر مخامخ کیږي باقي بیا سوچ وکي د انصاف په نظر سره دي ته وګوري هغه ته خبر معلومیږي په دې باندې هغه یقین ترسي چې واقعي هغه قانون کوم چې قران کریم بیانوي هغه څومره انصاف والده څومره سانتیا د پاغي کې څومره امن دی پاکي معاشره ته